کفار ولې دومره لوی پرمختګونه کوي او مسلمانان بیا هم ضعیف دي؟ آیا د اسلام دین د پرمختګ سره په ټکر کې دین دی؟ او که څه وجه ده چې مسلمانان دومره ضعیف دي خو مګر کفار ورځ تر بلې پرمختګونه کوي؟ سره د دې چې په روانې 21مې پېړۍ کې دغسې یو موضوع څېړل ډېر اسانه شوي دي، مګر بیا هم څوک یې نه څېړي، او دا هغه موضوع ده چې باید هر مسلمان یې په پراخه کچه وشني او ځان پرې پوه کړي. د فکر یون د چینل درنو ګډونوالو، ستړي مه شئ او په دې هیله چې جوړ روغ به یاست. ډېر داسې فکرونه، نظریات یا فلسفې شته چې د نړۍ د کفارو د پرمختګ او د مسلمانانو د ضعف او د کمزورۍ لامل سوي دي، چې ځان پرې پوهول د مسلمان لپاره نن تر ټولو لویه او ستره دیني وجیبه او فریضه ده. ځکه اسلامي نسلونه نن ټوله د فکري جګړې ښکار سوي دي. که په خلاصه ډول هغه نظریات یا فلسفې یادې کړو، نو په لاندې ډول یې یو څو مهمې دي، لکه نشنالیزم یا قوم پرستي، لیبرالیزم یا د دین څخه ازادي، دیموکراسي، سیکولریزم یا پر دین نه ولاړ نظام، ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب، ماډرنیزم جدیدیت یا نویوالی، ویسټرنایزیشن یا غربیت، او یو څو نور دې ته ورته فکرونه چې هغه د دین په مقابله کې راټوکېدلي دي او ټوله یې بېدیني یا د الحاد جزئیت په معنا دي، او د الحاد یو جز دی چې مثلا ټوله دا بېدیني ده. دا هغه افکار او نظریات دي چې په کفري نړۍ کې د ډېرو دیني زیانونو سره سره انسان د نننۍ پرمختللې ټکنالوژۍ او پرمختګونو جوګه کړی دی، مګر هغه مسلمانان چې نه یې خپل دین په پوره معنا عملي کړی دی او نه یې هم العیاذ بالله د کفر او د دغو الحادي او بېدینه نظریاتو پر تګلاره باندې پوره عمل کړی دی، او د الحاد او بېدینیو په دغو نویو واردو شویو عقایدو یې عمل کړی دی چې دوی یې کامیابه کړي وای. ځکه خو نو مسلمانان نن سره د دې چې د نړۍ 4مه برخه نفوس تشکیلوي، مګر بیا هم په داسې یو ذلیل حالت کې ژوند کوي چې هیڅ فکر او سالم عقل یې منلی نشي. د کفارو پرمختګ په دې معنا نه دی چې کفار پرمختګ کولی شي او مسلمانان یې نشي کولی، یا مثلا مسلمانان هغه د پرمختګ جوګه نه دي، پرمختګ دوی نشي کولی، بلکې د کفار پرمختګ په دې معنا دی چې دوی په دنیوي لحاظ پرمختګ کوي، او دا نننۍ چې کومه ټکنالوژي د پرمختګ یې کړی دی دا ټوله د دوی د دغو باطلو افکارو او نظریو په مقابله کې راغلی دی، چې هغه مسلمانان دوی خپل د ځان غلامان ګرځولي دي، د مسلمانانو څخه وخت په وخت د هغوی قیمتي ذخیرې ځینې اخیستې دي او خپل ځان یې پرمختګ ته بیولی دی او دوی پرمختګ کړی دی. خو مسلمانان چې دومره په ضعیفه حالت کې پاتې دي، داسې د ضعف سره مخ دي. دا په تېرې ویډیو کې موږ تاسو ته یو څه لاملونه ذکر کړي چې دوی جهاد پرېښوی، دوی د کفر هغه غلامي ومنله، نو ځکه دوی نن په داسې سره دي چې دوی 2 میلیارده دي او د نړۍ 4مه برخه تشکیلوي، بیا هم دوی په ضعیفه حالت کې دي. دا ټولې نظریې یا دا ټولې فلسفې هره یوه پوره تفصیل غواړي. که تاسو غواړئ چې په دې باندې په پوره تفصیل سره بحث وکړو، نو دا ویډیو شیر کړئ او کمنټ کې خپل نظرونه سره شریک کړئ. زموږ چینل د دغسې مفیدو او ګټورو معلومات لپاره سبسکرایب کړئ. ما علینا الا البلاغ المبین.